بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورونه او خویندو، زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې ور بیا حاضر یم. یو څو خوبونه دي. اول خوب ده و یودس کومه سیند په غاړه جمع سره بیا لمونځ کوم. او بیا بل خوب ده وایي کورواله مې پیشو بچی ژوندي تیر کړي یعنې ویې خوري. او دریم خوب ده وایي د قصور د کور تشناب ذخیره ادبدرف هغه پاکوم. او بل خوب ده وایي شاړه دښته څه ده هغه یو شاړه دښته ده هغه فصل کرم او برابروم فصل کرلو ته. او پنځم خوب ده وایي قیامت حالت یي زلزله یي ډېر وارخطایي خلک ډار وي د ځمکې نه اوبه راوځي. او بل یو ورور سوال کړی ده چې زه ډېر خوبونه ګورم هره شپه یو دوه درې خوبونه ګورم د دې څه علاج ده د ولې څنګه خوبونه کم وګورم. دغه مسایل انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوو. نو شروع کوو. اول خوب د ورور اواز یې ثبت کړی ده. ورور بیګا مې خوب لیدلی او ما له سیند بغل کې ناست یم هلکه یم اودس کوم اودس کوم ما له دا بل هلک ما ته داسې تېرېږي چې اوبو کې وایي چې څونه هغه د مردار د ښې لږ پاک که ما ورته ویلې ما هر ورځ زه لمونځ کوم اودس کوم ښه پاک صفا ده. ما هلته ګورم جمع ولاړ ده یو هلک سندره یې چالان کړې زه ورته ویم ګلې جمع ولاړ ده بده خبره ده. لاړلمه جمع سر ودرېدلمه ښه لمونځ مې وکړ ومې ګرځاو سلام مې وګرځاو دغسې خوب مې ډېر ښه خوب دې لیدلی الله ته ښه کړي. تا خوب کتلی ده سیند غاړه کې اودس کوي او بیا بل کس یي هغه ورته وایي چې هغه تا ته وایي چې دا پښې دې نه دي نځلي پښې دې مردار دي ته وایي چې اودس مې اوس وکړو هره ورځ اودس کوم. نو دا ډېر ښه خوب ده چې کله اودس پوره په خوب کې وشي او بیا مونځ هم وشي او مونځ پوره وشي نو دا ډېر ښه تعبیر لري. ستا د کارونو په سرته رسېدو باندې تعبیر کېږي او د مسؤلیتونو په ادا کېدو باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله ستا په غاړه که څه شی وي څه کارونه وي څه مسایل وي هغه هر څه انشاءالله په خیر په عافیت سره په خیر ته رسېږي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده ورور اواز یې لېږلی ده. اورې السلام علیکم ملک صاحب او کور والا مې ده او د پیشو قشان روان دی او دای داسې راونیسي او روغې تېر کړي روغې دې خولې کې بیا صرف دا خپې ښکاري بس بیا زه راویښ نو دا ورور وایي چې زما کورواله خوب لیدلی ده چې دا یو پیشو وي پیشو کورواله مې راواخلي یعنې زنانه یې ښځه یې هغه پیشو یې راواخلي او تېرې کړي خوله کې واچوي بس تېروي او په آخره کې صرف خپې ښکاري پښې ښکاري نور مکمل یې تېر کړي وي. نو پیشو څه ده په خوب کې دا په سوالګر باندې هم تعبیر کېږي. څوک سوالګر وي کور ته ځي او راځي هغه سوال کوي چې همیشه تا ته راځي یو شی درنه غواړي. او په هغه زنانه باندې هم تعبیر کېږي چې هغه په دې کلي کې په دې کورونو کې په دې خلکو په منځ کې اجتماع کې وي او هغه هر کور ته تلی شي زړه زنانه وي او هغه هر کور ته ځي او ستر و پرده نه یي او هر چا کورونو ته بې وخته او بدون د اول ورکولو بدون د پوښتنې نه ځي کښېني پاڅېږي د هر څه نه خبر وي دغه زنانه باندې تعبیر کېږي او سوالګر زنانه باندې هم تعبیر کېږي. نو داسې دا پیشو یې ده خوړلی ده دا پیشو یې خوړلی معنا ده دا یعنې ته په دې خوب کې څه کوې د ډېر تعجب کوې یا ته خوشحاله کېږې داسې فکر کوې چې دا دومره غټ کار ده وکړه او یا داسې تعجب کوې او یا انکار کوي چې دا ولې دا کار دې وکړه نو دا دې نه دي ویلي چې دا خوب کې هغه آخري حالت څه شی ده ته د دې کار نه دا خفه کېږي خوشحاله کېږي عادي تا ته ښکاري او دا یو چیلنج غوندې ښکاري چې تا هغه ته یعنې هغه ته دې ویلي چې ته نشي کولی او هغه دا کار یې وکړه دا خو دا پیشو یې تېر کړه نو ستا هماغه هغه باندې تعبیر کېږي چې ته په کوم حالت کې په آخر د خوب کې ته څه رقم وې په همدې حالت باندې تعبیر کېږي چې که ته داسې وې چې ته داسې فکر کاوه چې دغه دا یې خو تېر کړه که نه ما ویلې نشي کولی خو دا یې خو تېر کړه نو معنا دا چې دغه یو مشکل که ستاسو وي په کور کې د سوالګر سره یو زنانه سره چې هغه د بیرونه ډېر راځي او څه مشکل پیدا شوي هغه مشکل انشاءالله
که ته اعتراض لرې په کورنۍ باندې په ښځه باندې ته ولې دې سره پرېږدې ولې کور کې پرېږدې ولې کښېنې ولې څه مشکل پیدا شوی دغه مشکل انشاءالله نه غټېږي هغه مشکل بیرته حل کېږي هغه مسله بیرته ختمیږي او که داسې وي چې په دې خوب کې ته په ده باندې انکار کوې چې ولې دې دا دې تېر کړ نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د زنانه یو زنانه چې هغه تاسو کور ته ډېر ځي ورځي یا سوالګر نو هغه ستا فامیل چې ده هغه ته په ډېر ښه طریقه باندې هغه ته جواب ورکوي او هغه یعنې تېرولو نه مراد یعنې دا د ده څه کوم تکلیف ده د ده څه کوم شی غواړي نو هغه په ستا زنانه په یو طریقه باندې ښه طریقې باندې بس دا مسله ختموي او دا مسله حل کوي نو ته باید مطمئن اوسېږې چې هغه تشویش ونه کړي چې دا زنانه ولې راځي او دا به څنګه کوي ته تشویش مه کوه هغه مسله انشاءالله خپله حل کېږي او که نور هم څه مشکل وي څه کوم زنانه ډېر ستاسو کور ته ځي او راځي څه خبرې ورته پورته شوي نو انشاءالله هغه مسله حل کېږي والله تعالی اعلم دا بل خوب ده د ورور اواز یې لېږلی ده وعلیکم السلام د پاسنی خوب زما د خوب مې لیده د خسر د کور دا ګټر موږ ورته وایو د تشناب ذخیره چې ګندګي چې پکې جمع کېږي یو خو دا د بازارو یو هغه اطرافیه ساده غوندې نه وي هغه ډک شوی وي صفا کوم یې لګي دغه خوب ښه نو دا د خسر د کور تشناب صفا کول تشناب څه ده دا د هغه مالي مسایلو باندې هم تعبیر کېدی شي په کور کې څومره څه دا غټ ګورې او هغه مواد غایطه هغه زیات وي پکې معنا داسې مال زیات ده په کور کې او مالداري ده او څومره څه هغه کم وي نو معنا داسې مالداري کم ده مال کم ده او داسې ته ګورې چې هغه څه بیا صفا کوې نو معنا ده چې د خسر د کور دی څه کم خبرې راوځي یعنې د تشناب او د مرداري چې په دې تشناب کې وي جمع کېږي په هغه ذخیره کې دا شیان په هغه خبرو باندې تعبیر کېږي چې کله تاسو کینئ پاسئ یو بل سره ستاسو فامیل ستاسو کوروالا ستاسو نور ورونه پلار مور او ستاسو د خسر د کور دلته څه قصې کېږي او څه خبرې وي د هغه د صفایي کولو او د هغه د حل کولو په رابطه باندې چې ته کوم کوشش کوې نو دا کوشش ستا څه ده دا کوشش دی باید ته کوشش دی وکړې خو دا کوشش باید ډېر ونه کړې دا ښکاره ونه کړې لکه که ته ورځې او د خپل د خسر د کور تشناب ته پاکوي او هغوی څوک هم د هغوی در سره نشته نو دا خو بیا ښه نه وي نو که داسې وي چې ته دا کار د مجبوریت نه کوې چې هغوی ډېر مشکل کې دي او ته دا کار کوې او دا پاکوې نو معنا ده چې هغوی دغه څه کوم مشکل څه پیدا کېږي ستاسو د کورنۍ او ستاسو د خسر د کورنۍ ترمنځ هغه کې ته خپل وسه کوې او ته ډېر زیات په ځان باندې تکلیف راوړې څه کم خبرې ته دلته اورې د هغوی نه دلته ستاسو کور کې کېږي او ته غواړې چې هغه مسایل صفا کړې هغه مسایل حل کړې هغه نه دفاع وکړې هغه کې خبرې وکړې نو دا کله کله ښه وي او کله کله څه په اندازه باندې وي ښه وي او که ډېر ته دا کار کوې نو بیا په دې کې بیا دومره ښه نه ښکارې او کوشش وکړه چې دا مسایل کم کړې او په خپل طریقه باندې پرېږدې چې حل سي او کوشش مه کوه چې ډېر دا مسایلو پسې وګرځې او دا غټ کړې ځکه دا څومره چې ته ذخیره هغه د تشناب ذخیره چې ده هغه نو خو همدې لپاره ده چې هلته یو شی بند شي پکې پاتې شي نو ته هغه کوشش کوې صفایي کوې راوباسې نو هغه بوی هم جګېږي او هغه شی نور ځایونه هم خرابوي نو معنا داسې کوم خبره که منځ کې هم راغلې ستاسو د کورنۍ د خسر ترمنځ که هغه خبرې ته راوباسې او غټوې او یادوې د دې لپاره چې دا مسایل حل سي هغه کیدای سي حل نه شي نو کوشش وکړه چې مسایلو نه تېر شي حوصله وکړې صبر وکړې او زغم ولرې تر څو چې دا مشکلات ختم نه سي والله تعالی اعلم مسجد کې لمونځ وکړم سلام وګرځوم یو ځل مې یو بل اکا زوی را سره نو دا هلته چې څنګه چپلي کې پښو کوم را روان شم دلته استنجا خانې سره ګندګي هم پرته وي هغه د زړه ګندګي وي نه دی وچه وي نو د دې خوب تعبیر ښه نو دا ورور خوب لیدلی ده وایي زه جومات ته ځم اودس لپاره اودس کوم دې خوا سره راځم بیا ګورم چې هلته ګندګي پروت وي وچ د انسان ګندګي مواد غایطه پروت وي نو په هغه باندې به پښه ږدم تېرېږمه نو دا په وسواسو باندې تعبیر کېږي چې کیدای سي تا ته په اودس کې وسواس پیدا کېږي چې کله ته اودس کوې نو بیا داسې لمونځ کې درېږي نو تا ته داسې لږ لږ زړه کې دې شکونه پیدا کېږي چې کیدای سي اودس مې مات شوي کیدای شي دا زما اودس صحیح نه وي اودس مې مات شوي اودس مې پوره نه دی اودس مې نه ده کړی ما بیا اودس ته لمونځ کوم
داسې وسواس تا ته لږ لږ پیدا شوی ده، نو دې کې سوچونه ډېر مه کوه. که ته دې کې سوچونه وکړې دا د شیطان لخوا تا ته دا وسواس تا ته اچول کېږي. که په دې کې ته مخکې لاړ سې او دا سوچونه همیشه وکړې او 10 ځلې سره وکړې، لمونځ ورته پرېږدې او له سره وکړې، ته په همداسې مې مات شو او زما نه چې قطرې خارج شوې، نو بیا تا ته وسواس پیدا کېږي. نو دا وسواسو ته لاره مه ورکوه. بس تشناب ته لاړ شه یا که اودس ځای ته ځې اودس وکړه او ښه صحیح اودس وکړه توجه سره او بېرته راسه. څومره شی په زړه کې دې ګرځېده او که احساس دې کاوه چې دغه د لوندوالی احساس دې وکړه او داسې احساس دې وکړه چې دغه د یو شی رانه ووت او اودس مې مات شو، دې کې ووایه چې بس الله ما معاف کوي، په دې کې الله تا نه نیسي، ځکه تا خو ظاهرا ښه اودس کړی ده او داسې خاص مشکل هم نه لرې، تکلیف هم مریضي هم نه لرې، نو بیا په دې صورت کې انشاءالله ته ګناهګارېږي نه. نو هغه شیطان ته شکست ورکړه، ځکه شیطان کوشش کوي چې تا مونځ خراب کړي، داسې وسواس درته واچوي. نو دې وسواسو نه ځان وساته. دا وسواس که مخکې لاړ سي بیا دې خرابوي او سوچونه درته ډېروي، نو بیا مونځ هم کیدای سي بیخي درنه لاړ سي او مونځ ته ونه رسېږي بیخي. دومره به ته اودس کوې او دومره به شکونه تا ته راځي او که مونځ هم کوې نو فکر کوې چې ما مونځ نه کړی او تا ته به ډېر شکونه راځي. والله تعالی اعلم. او ډېرې اوبه داسې اهمیت داسې تعبیر لري یا نه لري. خوب په دې شکل دی چې په دغه خپله خوب کې زه ډېر داسې پریشانه یم، داسې پریشانه د وهم ډار نه زه ډک یم او ګورم چې دا داسې منډې سره کوه په سر ګورو مخکې داسې خلک دي منډې وهي او داسې زه په خپله ځان سره داسې وایم چې بس قیامت دی او دنیا ختمه شوې ده. نو دا د قیامت حالت په خوب کې لیدلی تاسې؟ قیامت حالت ده او زلزله ده او خلک منډې وهي او دنیا ختمه ده، نور دا حالت ته کتلی ده. نو د دې تعبیر په هغه صورت په ښه صورت کې هم کیدی شي او خراب تعبیر هم کیدی شي. که چېرته ته په دې خوب کې وارخطا نه یې، اطمینان یې تا سره، نور خلک وارخطا دي ته وارخطا نه یې او ته خپل په عادي روان یې یا مثلا ته دومره ډار تا باندې نه وي، نو دا ډېر ښه خوب ده. معنا دا چې ستا اعمال انشاءالله صحیح ده او ته خپل تیاري دې کړی ده قبر ته او هغه خپل آخرت ته دې او نیک اعمال لرې، نو انشاءالله څومره غټ مشکل نشته. او که چېرته داسې وي چې په دې خوب کې ته ډېر وارخطا یې، د خلکو نه ته هم وارخطا یې، ډار در باندې ده او یو رقم ویره در باندې ده چې اوس به څه کېږي، زه نیول کېږم، نو بیا معنا دا چې ستا څه اعمالو کې څه نقصان ده، نو کوشش وکړه چې خپل اعمال صحیح کړي او کوم ګناهونه دي یا کوم کارونه دي چې په غفلت ده په هغه کې ته لګیا یې او په هغه کې ته مصروف یې، نو هغه شیانو نه ځان وساته او خپل څه کمي او زیاتي وي هغه پوره کړه. انسان ژوند باندې اعتبار نشته، نو هغه ستا حالت باندې تعبیر کېږي چې ستا حالت که د دار حالت و، معنا دا چې دا خوب صحیح نه ده، تا ته الله تعالی یو خبرداری درکړی، او که د اطمینان حالت و چې بس الله قیامت ده او موږ مسلمانان یو، موږ حساب کتاب کوو جنت ته به ځو، ښه حال امید درته و، نو بیا خوب ښه خوب ده. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده. لقمانی صاحب څنګه دی؟ شیخ هم ښه دی، تاسو ښه یې؟ زما خوشحاله زړه چې زه یو تپوس کوم ستاسو نه. ما ته مسله داسې ده چې زه شپې سمولم، خبر ټایم سمولم، الحمدلله، اودس وکړم، خاص کار وکړم، هر څه ښه مکمل کړم، لکه بالکل قل صورتونه، آیت کرسي، بیا پسې قل یا ایها الکافرون صورت هم ووایم، بیا سمولم، خبر ټایم وده کېږم، الحمدلله ښه 15 وخته لمونځ هم کوم. خو مشکل دا دی چې زه سمولم نو زه د شپې تقریبا 2-3 خوبه په مخه یې نه وه، لکه ډېر سخت په ټینشن کې یم که نه، په خپله مشکلات او مسایل راته ډېر زیات دي. د 3 کالونو نه تا ته ما مخکې ویلي سعودي عرب کې یم که نه، قرضداره مې یم، مشکلات هم هم خو کله ناکله ډېر خوشي خوشي خوبونه هم وینم او الله فضل دی، د الله نه ډېرې دعاګانې مې کوم ښه د زړه. خو لکه مسله دا ده چې زه ډېر زیات خوشي خوشي خوبونه ځینې ډېر وینم او ډېر زیات او ډېر په ټینشن کې یم، هلته هېڅ راته سوچ راته بالکل دماغ مې کار کوي چې څه مشکل راته رانه شي، لکه دقه سوچ کوم. د دې څه وجه کېدای شي چې زه لکه هره شپه 1، 2، 3 دا خوبونه خامخا وینم، عجیبه عجیبه خوبونه ځینې ټیم کې وینم هېڅ عیاریان کې، نو د دې به څه مشکل حل وي؟ دا ورور سوال یې کړی و چې دا خوبونه وایي زه ډېر ګورم او مسافر ده سعودي کې، او دی وایي چې زه ډېر زیات خوبونه ګورم، هره شپه 2-3 خوبونه ګورم، د دې څه وجه ده؟ ما ته سوچونه پیدا کېږي، تشویش پیدا کېږي، د دې څه وجه ده؟ نو ډېر خوبونه کتل چې دي دا که چېرته مقصدي خوبونه وي، ښه خوبونه وي، نو دا ښه ده. د دې لپاره دا خوبونه ته ګورې چې الله تعالی تا ته اطمینان درکړي او ته هر ځلې چې خوب ګورې نو په هغه کې یو اطمینان وي تا ته، یو خوشحالي وي
نو دا بیا دومره د تشویش خبره نه ده. او که چېرته داسې وي چې ته خوبونه ګورې، بې مقصد خوبونه هم ګورې او اکثر خوبونه دې صحیح نه وي، نو بیا دا علتونه لري. علتونه یې ډېر دي. یو خو هغه علتونه دي چې ته کیدای شي چې تشویشونه لرې، چې نفسیاتي مشکلات لرې، دغه په وجه باندې د ورځې ته ډېر سوچونه کوې، نو هغه د شپې هماغه شیان په خوب کې ګوري. او بل علت یې کیدای شي چې ته ډېر د شپې ناوخته څملې او خوراک هم ناوخته کوې او خوراک کیدای شي لږ ډېر هم درنه وشي، نو دا هم وجه کیدای شي. او بل وجه دا کیدای شي چې ستا څه ارمانونه دي او څه کارونه دي د ژوند چې هغه پوره شوي نه دي، نو هغه ستا په دې ذهن کې شته چې هره ورځ په دې کې سوچ کوې او دغه د پوره کېدو په ارمان کې، دغه پوره کېدو په سوچ کې، نو هغه شیان هم په خوب کې راتلی شي. دا یې هم یو علاج کیدی، یو وجه کیدی شي. نو د دې لپاره چې ته که غواړې چې نور ډېر خوبونه ونه ګورې او بې معنا او د ډار خوبونه او داسې خوبونه چې هغه تا ته تشویش جوړوي، هغه خوبونه ونه ګورې، نو دغه علاج څه شی ده؟ د دې طریقه څه شی ده؟ طریقه یې دا ده چې ته د شپې کم خوراک وکړې او وختي خوراک وکړې، ماښام سره لکه ماخوستن ډېر ناوخته نه، او کم خوراک وکړې. او بل دا چې غوړ خوراک ونه کړې، او بل دا چې چای وي یا د بوتلې پیپسي او کوکاکولا دا شیان استعمال نه کړې د شپې، دا شیان هم انسان ته ښه نه. او بله داسې که چېرته خوبونه دې بیا هم لیدل، نو که ښه خوبونه و خو بس خوشحاله سه، خپل دوستانو ته وایه او امید ورته ساته، تعبیر باندې ځان پوه کړه. او که خراب خوبونه دې لیدل، نو هماغه د حدیث شریف کې راځي چې ته به ورسره د خراب خوب هغه آداب څه ده، ته به د خوب نه چې راویښ شوې یا سهار کې، نو ته به چپ طرف ته د لارې تو کولو 3 ځلې به دا طریقه وکړې، اعوذ بالله به ووایې او د الله نه به پناه وغواړې چې یا الله تعالی د دې خوب له شر څخه تا ته زه پناه غواړم، او دا خوب به چاته نه وایې. او که د شپې راویښ شې، نو په بل اړخ باندې به ځان تبدیل کړې، په بل اړخ باندې به څملې، نو انشاءالله دا خوب به چاته نه تېرېږي، دا خوبونه بیا تا ته ضرر نشي رسولی. نو دا و د نن د دې ویډیو هغه خوبونه او یو سوال څخه حل شو. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ یاست هر چېرته چې یاست. او چینل کې که تاسو نوي یاستئ، نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر کړئ. اکثر کسان د ویډیوګانې ګوري، هغوی چینل یې سبسکرایب کړی نه وي. زما یو ګیله ده تاسو نه چې تاسو چینل کله ګورئ، دې کې مې استفاده وکړه او تاسو ته خیر ورسېده، یو سوال هم حل شو، یو خوب. نو کوشش وکئ چې دا یو بل مسلمان ته دا خیر ورسوئ. نو دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر کړئ، کمنټ وکړئ، څه سوال هم وي ماته په کمنټ کې ولیکئ. واتساپ نمبر هم ده، په همدې واتساپ نمبر باندې خپل خوب تاسو ماته په آواز هم لیږلی شئ. که غواړئ چې یوټیوب کې ستاسو آواز نشر شي، او که نه غواړئ نو بیا خوب پوره ولیکئ، اول او آخر د خوب واضح کړئ. نو بیا دلته یو 2-3 خوبونه داسې وو چې هغه واضح نه وو، نو هغه ما پرېښوده، سوالونه مې ترې وکړه، جواب یې رانه کړ، بعضو جواب راکړ، بیا هم کافي نه وو، نو هغه خوبونه ما پرېښودل، نو هغه تعبیر نه پاتې شل. نو که غواړئ چې خوب هم ښه تعبیر شي، زر تعبیر شي، نو خوب پوره ووایئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.